دا حدیث ته دی وی چې کله ته جمعات ته را روان شي او خالص مخلص په دې اراده را روان شي چې یاره د الله حکم دی د مانځه ټیم دی زه ځم لمونځ ته نو د دې قدم د وجې نه ته چې یو قدم اخلې د دې یو قدم د وجې نه څه دي ستا ګناهونه معاف کېږي هلکه تا الله ته منت نه دی کړی چې خدای ګناه مې معاف کړي تا الله ته زاري نه ده کړې چې ګناه مې معاف کړي ته په څه په اراده را روان شوې د څه شي لکه د مانځه په اراده را روان شوې که نه نو حضور علیه السلام فرمایي چې کم سړی د مانځه په اراده سره جومات ته روان شي د ده ګناهونه څه دی الله معاف کوي هلکه موږ ټول ګناهګار یو که نه یو هلکه موږ ټول ګناهګار یو موږ ټول خطاکار یو خدای دې زموږ د ستاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي نو چې کله جومات ته راځئ او کم قدم اخلئ په دې یو قدم باندې څه دی د ستاسو ګناه معاف کړي دا چا ویلي دي حضور علیه السلام ویلي او واورئ جي مخکې اوس ما یو حدیث وویل چې حضور علیه السلام سره د شیطان سره ملاقات وشو شیطان نه تپوس وکړو وی ته په کوم شي ډېر خفه کېږي چې زړه دې پرې ټق شوي وی زه په دې باندې ډېر خفه کېږم چې کله مؤمن مسلمان بنده جومات ته روان شو دی دا قدمونه اخلي او جومات ته ځي وی زه په دې ډېر خفه کېږم هلکه په دې به جومات ته خاص ځو که نه یو به دا نیت کو چېرې د الله عبادت لازم نو زمونږ ګناهونه به څه دی معاف کېږي زمونږ خطاګانې به څه دی معاف کېږي او ګوره چې کم قدم تاسو اخلئ جومات ته راځئ کم قدم اخلئ د دې یو قدم د وجې نه ستاسو ګناه معاف کېږي یوه درله نیکي لیکلي کېږي او یو هم څه دی درجه اوچتېږي دا د څه د وجې نه د مانځه د وجې نه د نیکې ارادې د وجې نه او دویم نمبر عمل چې حضور علیه السلام حضرت انس رضی الله تعالی عنه ته ښودلی دی هغه دا دی وی چې کله ته جومات ته لاړ شي جومات ته او د یو مونځ دې وکړله او بیا ناست د بل مانځه په انتظار کې وی الله به ستا ګناهونه څه دی معاف کوي خبره پېښ شوې نو چې جومات ته راشئ ادب دی ښه ده جومات ته راشئ لاټیم وي نو ګرځئ راګرځئ ما که ګرځم نو ذکر کوه استغفار وایه ادرېږه ما الله ته منت زاري وکړه سبحان الله وایه الحمدلله وایه د ستا ګناهونه به څه دی معاف کېږي په خبره باندې پېښ شوې او دریم نمبر مې تاسو ته وختي ویل چې د اودس د وجې نه څه دی د انسان ګناهونه معاف کېږي نو حضور علیه السلام فرمایي ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې د هغې د وجې نه څه دی د انسان ګناهونه هسې بېسه معاف کېږي یو دا چې اودس کول دویم نمبر دا چې مانځه دپاره قدمونه اخیستل دریم نمبر دا چې څه د یو مونځ دې وکړلو د بل مانځه په انتظار کې اوسې د ستا ګناهونه به څه دي دا به معاف کېږي هلکه د چا خوښه چې زموږ ګناهونه معاف شي ټول یې خوښه ده که نو په دې دریو خبرو به عمل کوو که نه کوو به انشاءالله چې څه هلکه جومات ته به څه دي قدمونه اخلو پوه شوې دغه شانتې جومات ته به ځو دویم نمبر دا چې اودس شرندام به په ښه طریقه کوو دریم نمبر دا چې څه دی کله د مانځه ټیم وي نو مانځه انتظار به کوو پوه شوې یا مونځ دې وکړلو بل مونځ ورپسې نږدې دی مازدیګر دې وکړلو ماښام نږدې دی نو لږ انتظار به کوو یا جومات ته رالی وختي نو لږ انتظار به کوو دا به زمونږ د ګناهونو د معافۍ ذریعه به ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الله ما چې سویل که زمانه څه کمی شي امام معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي خدای زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خدای پاک زمونږ د ټولو نه یا الله ته راضي شي یا الله څومره مسلمانان چې بیماران دي یا الله ټولو ته شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو د چا په کورنۍ کې بیمارۍ ختمې کړي د چا نور څه مشکلات حل کړي د چا روزګارونه نشته حلال رزق اسباب ته پیدا کړي چا شته دی خدای ته پکې خیر او برکت نصیب کړي خدای مونږ ټولو نه راضي شي یا الله د حج داخلي شروع دي خدای مونږ ټولو دپاره غیبي اسباب برابر کړي غیبي خدای زما دا مقتدیان ټول حاجیان کړي خدای د دې ټولو یا الله عمرې نصیب کړي خدای د دې ټولو یا الله حجونه نصیب کړي خدای زمونږ د ټولو یا الله قرضونه غریبي فقیري یا الله دا ختم کړي خدای مونږ ټول تا ته محتاج یو خدای ته زمونږ حامی و ناصر شي یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي
خدای پاک زمونږ د ټولو مددگار شي خدای پاک مونږ ټول د غلامۍ نه بچو ساتي د بنده د بندګۍ نه بچو ساتي د بنده د محتاجۍ نه بچو ساتي خدای مونږ ټول له خیر را نصیب کړي خالق لا یزاله د نیکۍ سره خدای مینا محبت نصیب کړي د قرآن سره خدای زمونږ د ټولو مینا محبت نصیب کړي د رسول الله مبارک سره یا الله زمونږ د ټولو مینا محبت نصیب کړي خدای پاک یا الله د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین طریقې خدای مونږ ټولو ته نصیب کړي د غیر طریقو نه خدای ته بچو ساتي یا الله د کافرو د طریقو نه بچو ساتي یا الله د مغربي طریقو نه بچو ساتي خدای هغه کارونه رانه واخیستل کی چې په کوم کارونه خدای ته خوشاليږي په کوم کارونه خدای ته مونږ ناراضي کیږي خدای د نیکي کارونه رانه واخیستل کی د ګناهونو د بدو اعمالو نه بچو ساتي په اخر وخت کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله